Over the past 36 hours, the United States and its partners have launched Operation Epic Fury, one of the largest, most complex, most overwhelming military offensives the world has ever seen. Nobody's seen anything like it. ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ایران د جګړې د لومړنیو 14 ساعتونو په اړه وایي په تیرو 14 ساعتونو کې متحده ایالاتو او د هغوی شریکانو د اپریشن اپیک فیوري په نامه عملیات پیل کړي چې د نړۍ له تر ټولو لویو پیچلو او ځواکمنو پوځي عملیاتو څخه ګڼل کیږي. داسې عملیات چې چا مخکې نه دي لیدلي. موږ د انقلابي ګارد تاسیساتو او د ایران د هوایي دفاع سیستمونو په ګډون په ایران کې سلګونه هدفونه وشتلي دي. همدا اوس اعلان وشو چې موږ 9 بیړۍ او د هوایي سمندري تاسیسات له منځه یوړل، هغه هم یوازې په څو دقیقو کې. د ایران پخوانی ستر مشر آیت الله علي خامنه‌ای وژل شوی دی. دا ناوړه او کرکجن سړی د سلګونو او حتی زرګونو امریکایانو په وینو ککړ او د بشمیره بېګناه خلکو د وژنې مسؤل و. تیر شپه په ټول ایران کې د هغه د مړینې له اعلان وروسته د خلکو د خوښۍ او لمانځنې غږونه اورېدل کېدل. ټوله پوځي قومنداني هم له منځه تللې ده او ډېرې غواړي تسلیم شي څو خپل ژوند وژغوري. هغوی معافیت غواړي او زرګونه ټلیفونونه کوي. جګړهیز عملیات لا هم په بشپړ ځواک روان دي او تر هغه به دوام وکړي څو زموږ ټول اهداف ترلاسه شي. موږ ډېر قوي اهداف لرو. هغوی کولی شول 2 اونۍ مخکې یو څه وکړي خو ونه توانېدل. نن سهار سنت کام اعلان وکړ چې 3 امریکایي سرتیري په جګړه کې وژل شوي دي. موږ د یو ملت په توګه د هغو رښتونو وطنپالو لپاره ویر کوو چې د خپل هیواد لپاره یې تر ټولو لویه قرباني ورکړه. په داسې حال کې چې موږ خپل عادلانه ماموریت ته دوام ورکوو، موږ د ټپیانو د بشپړې رغېدو دعا کوو او د وژل شویو کورنیو ته خپله ژوره مینه او تلپاتې مننه وړاندې کوو. Patriots who have made the ultimate sacrifice for our nation, even as we continue the righteous mission for which they gave their lives. We pray for the full recovery of the wounded and send our immense love and eternal gratitude to the families of the fallen. And sadly, there will likely be more. له بده مرغه ښایي نور تلفات هم واوړي. همداسې وي. موږ به هر ممکن ګام پورته کړو څو دا کم شي، خو امریکا به د هغوی د مرګ غچ واخلي او هغو ترهګرو ته به تر ټولو سخت ګزار ورکړي چې په اصل کې یې پر تمدن جګړه اعلان کړې ده. زموږ هوډ او همدارنګه د اسرائیل تر بل هر وخت قوي دی. امریکا بیا هم د نړۍ تر ټولو شتمن او ځواکمن هیواد دی. موږ دا ژوند او ازادي ځکه لرو چې داسې کارونه مو کړي چې نوري نشي کولای. دا د هغو جنګیالیو له امله دي چې خپل ژوند د دښمن په وړاندې ږدي او هغوی تر هر چا ښه جګړه کوي. یو ایران چې په اوږد واټن ویشتونکو توغندیو او اټومي وسلو سمبال وي د هر امریکایي لپاره جدي ګواښ دی. موږ نشو کولای داسې یو رژیم چې ترهګر پوځونه جوړوي دې وسلو ته لاسرسی ولري او نړۍ د خپلې بدې ارادې له مخې وګواښي. موږ به اجازه ورنکړو. متحده ایالات تر ټولو پیاوړی پوځ لري. ما خپل لومړي دور کې پوځ بیرته ورغاوه. داسې پوځ مخکې نه و او هیڅوک ورسره سیال نه دي، خو موږ دا پوځ د ښه هدف لپاره کاروو. دا عملیات یوازې د خپل وخت لپاره نه بلکې د خپلو ماشومانو او د هغوی د راتلونکي لپاره ترسره کوو. دا د آزادو خلکو مسؤلیت دی. These actions are right and they are necessary to ensure that Americans will never have to face a radical, bloodthirsty terrorist regime armed with nuclear weapons and lots of threats. دا اقدامات سم او ضروری دي څو ډاډ ترلاسه شي چې امریکایان هیڅ کله د اټومي وسلو لرونکي افراطي او وینه تویونکي رژیم له ګواښ سره مخ نشي. نږدې 50 کاله کېږي چې دغو افراطیانو مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیل شعارونه ورکول او بریدونه یې کول. هغوی د تروریزم لومړی دولتي تمویلونکي دي. زه یو ځل بیا د انقلابي ګارد، ایرانی پوځ او پولیسو غړو ته وایم خپلې وسلې کېږدئ او بشپړ معافیت ترلاسه کړئ، که نه نو له حتمي مرګ سره به مخ شئ. دا به حتمي مرګ وي. زه له هغو ایرانیانو چې ازادي غواړي غوښتنه کوم چې دا فرصت له لاسه ورنکړئ. زړور او قاطع واوسئ او خپل هیواد بیرته واخلئ. امریکا ستاسو ترڅنګ ده. ما در سره ژمنه کړې وه او هغه مې پوره کړه. پاتې کار ستاسو په لاس کې دی، خو موږ به مرسته وکړو. مننه. خدای دې زموږ زړورو جنګیالیو ته برکت ورکړي او خدای دې د امریکا د متحده ایالاتو مل وي. مننه. America is with you. I made a promise to you and I fulfilled that promise. The rest will be up to you, but we'll be there to help. Thank you. God bless you to our incredible warriors, and God bless the United States of America. Thank you.